تېره ورځ د افغان او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته سول چې په پایله کې جنګ پیل او ډزې شروع سوې. ویل کېدل چې یاده نښته هلته پر سرحد د دیوال جوړېدلو له کبله رامنځته سول. خو نن بیا تازه افغان حکومت او ایراني چارواکو دا راپورونه رد کړل. دا چې څومره تلفات رامنځته سوي، افغان او ایراني ځواکونو ولې جګړه کړې او ایراني چارواکو څه غبرګون وښود، دلته ویډیو کې وګورئ. سلامونه درنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. د افغانستان او ایران د سرحدي ځواکونو جګړې ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت غبرګون راغی. تېره ورځ د افغانستان او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته سوه چې رسنیو په لومړیو دقیقو کې د تلفاتو خبر ورکړ. جګړه د ایران د سیستان او د افغانستان د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې رامنځته سوه. د سیمې څخه لومړي راپورونه وایي چې جګړه د ایراني ځواکونو له لوري د مرز په صفري نقطه دیوال جوړېده چې د افغان ځواکونو له لوري غبرګون ښکاره شو. د ایراني خبریالانو له خولې دیوال د افغانستان د ټولۍ لیرې د ایران په خاوره کې د زراعتي ځمکو سره جوړېده، مګر دوی وایي چې افغان ځواکونو ادعا کوله چې دیوال د افغانستان ټولۍ سره په صفري نقطه کې جوړېده. د دې ترڅنګ داسې راپورونه هم خپاره شول چې ایراني ځواکونو د افغان مسافرو سره بده رویه کړې ده او د هغوی سپکاوی یې کړی. په لومړیو دقیقو کې دا راپورونه ګرم وو چې طالبانو د ایراني ځواکونو څو پوستې سقوط کړي او د ایران خاورې ته دننه سوي، مګر وروسته بیا نن د دواړو لوریو له لوري رسمي اعلامیې خپرې شوې چې حقیقت یې روښانه کړ. د افغان حکومت د ویان له لوري په یوه بیان کې راغلل چې جګړه د غلط فهمۍ له وجې رامنځته سوې وه، اوس مشکل حل سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب هم تازه اعلامیه خپره کړه او ویل چې دا ستونزه د دواړو طرفو د سرحدي ځواکونو د مذاکرې وروسته حل شوې ده او اوس پر پوله هیڅ کومه ستونزه وجود نه لري. نوموړي داسې وویل پرون د مازدیګر مهال د سیستان او نیمروز په پوله د افغان او ایراني ځواکونو ترمنځ ستونزه را پیدا شوه چې د ډزو سبب شوه، خو وروسته دواړو طرفونو د خبرو له لارې ستونزه مدیریت کړه او ډزې پای ته ورسېدې. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو د سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.